سهار وختي دی او زه دا وخت د لندن په ایرپورټ هیترو ټرمینل 4 کې یم. کلونه بعده یو وار بیا خپل وطن ته روان یم چې ډېر ورته خوشحاله یم. لندن هیترو ایرپورټ 5 ټرمینله لري چې 4 پکې فعاله دي. اول یو یې بند دی، اول یو کې اوس صرف تیارې جوړېږي. اوس وخت دی په کم 9 بجې او زما پرواز دی پر 10 بجې. څوک چې انټرنیشنل سفر کوي نو باید 4 ساعته تر مخ راسي، ځکه چې هر څه وخت نیسي په وخت سره کېږي. نو دا وجه ده چې زه هم وختي ورته راغلی یم. دا چې زه وخت لرم نو د هغه در مخه به یو څه وخورم، د سهار نشته به وکړم. دا وخت زه په ډبلیو سمیت سټور کې ولاړ یم چې زه خپل هم د لیک کار کوم په ټرمینل 3 کې. دا ټرمینل 4 دی. نو موږ سپیشل ډسکاونټ لرو. میل ډیر په 9 پاونډه دی، زموږ دپاره په 4.5 پاونډه دی. د دې سره یو سینډویچ، یو ډرینک او یو کرسپ یا سنیک اخیستلی شو. دا حلال چکن مایو دی، حلال دلته لیکلی دی چې یو ډېر بهترینه خوند لري. دا مې راواخیستی چې خوب راځي، لږ به خوب راسه بولي که نه یې زما رجبول تر خوښ دی. دا میل ډیل و چې د ډبلیو سمیت څخه مې راواخیستی. بیا به په ایروپلین کې بل شی وکړو چې دی یې راکوي هر څه. تر هغه وخته به دا ښه ګزاره راته وي. تر سکیورټي راواوښتم. دا نه یو لاین دی، ټول دوکانونه، ټول ډیوټي فری او ټول ګیټونه په دغه یو لاین کې چې سیده سیده ځې تر بل سره پورې دي. وخت رالی چې زه باید خپل ګیټ ته ولاړ سم او پیدا یې کړم، او راته لیکلي دي go to gate number 11 gate 10 to gate 21 سیده تر پایه په دغه لاس کې دي او زما د 11م ګیټ دی. د سکیورټي بعد چې راتېر سي ډبلیو سمیت سټورونه دونه ډېر دي چې 13 او 11 هم ډېر دي. یو دا و، یو بیا دا بوک شاپ دی، مخته نورم دی. ما خپل ګیټ 11 پیدا کړ چې بورډینګ ته لا نیم ساعت وخت پاته دی. نو زه به پر مخامخ ورته کښېنم چې هر وخت بورډینګ سټارټ سو یا شروع سو زه به ور ولاړ سم، په لین کې به ورته ودرېږم. انتظار پای ته ورسېدی او زه اوس د خپل منزل مقصود پر خوا روان یم، یعنې تیارې ته روان یم. بورډینګ پاس راتېر شولم، ټیکټ مې کټ وکتی، هر څه صحیح وه، سلامت وه. اوس نو هغه وخت دی چې زه بس په تیارې کې کښېنم او د لندن څخه په واسم سیده به مې بوځي ریاض ته. انسان چې په بخت زورور وي، خاص د وینډو سیټ هم ور ورسېږي او څنګ ته به یو څوک نه ناست، پر 3مه چوکۍ به بیا بل څوک ناست دی. موږ ته یو بالښت راکړی دی، د بالښت سره سره یو توس راکړی دی او مخامخ سکرین دی که منفس تنګېدی فلمان هم کتلی سو او د تیارې لایف اپډیټ هم راته کېږي. بسم الله، حرکت پرې وکړئ چې اوس مو په خیر تر ریاده پورې ورسئ. سفر ډېر خوند کوي، د خوشحالۍ سفر. څوک رواني ډېر خوند ورکوي. لاندې سفر ستړیا لري، دا ستړیا په کیسو کې څوک نه وي. تاسو دې ماحول ته وګورئ، دا جاز لا ښه خوند کوي. بیا خاص د وینډو سیټ شاوخوا منظرې کوه. د دې بعد نو موږ ته په مخ کې راځي جرمني، فرانس او سویزرلینډ. دا ټوله به تاسو هم زما سره مخ ته وګورئ. په دعاو کې مې یاد ساتئ چې په خیر ورسېږو تر وطنه پورې. بیا به د وطن لوګونه هم تاسو را سره ګورئ. نو زما چینل نه یې سبسکرایب کړي نو دا موقع د لاسه مه ورکوئ، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ،
لایک کومنټ شیر مې پر تاسو در پرې ایښی دی. نو تر دې مخته نور سفر وګورو. چې دا څنګه طیاره پرواز وکړي، لاندې به تاسې زرغونې ښایستې مځکې ووینئ، اوبه به وي، زرغونه مځکه به وي، او پر لږ چې طیاره پورته شي نږدې به تاسې ورځ ووینئ. دغه موسم، دغه ماحول ډېر ښه خوند کوي. د لندن څخه بعد دغسې جرمني، فرانس یا سویزرلینډ راځي، دا به هم اوس په تاسو باندې په وار سره ووینو. فلحال تاسو د یوکې د مځکې څخه خوند واخلئ. د پرواز نیم ساعت بعد ماته د څښلو اوبه او دا یو څه سامان راته راوړي چې په دې کې د غاښو برس او د غاښو کریم او د دې سره ماته د سترګو آی ماسک او یوه جوړه جرابې هم راوړي. د دې بعد سمدلاسه د سیبو جوس یې راکړل سو. جوس مې څښی او د باندې منظرې مې کولې. او اوس نو موږ د سویزرلینډ پر سر یو. کوم یقین نه راځي نو سکرین ته وګورئ، دلته لاندې لیکلی دي سویزرلینډ. په دغه وخت کې د ډوډۍ وخت هم سو. دلته د پرواز 2 ساعته کېده چې موږ په هوا کې یو، نو موږ ته دا ډوډۍ راوړه. خیر زه به اول سویزرلینډ ښکاره کړم چې تک سپین ښایسته غرونه دي. تر دا اوسه خو نه یم ورغلی، خو د لوړې مې ولیدي، ډېر ښه خوند یې راکوي. انشاءالله هغه وخت به راسي چې سویزرلینډ ته به هم لاړ شو. د سویزرلینډ میله هم راسره وکړي. دا د لوړې مې درته ښکاره کړي چې یو ډېر بهترین او ښایسته خوندور ځای دی. هم سپین غرونه، هم شنه او زرغونه مځکه لري. رابسه ډوډۍ ته چې څه شی راته راوړي دي او څه یې د خوند دي او څه ناخونده دي. د چکن بریاني په نوم یې د ایښولې وریجې راکړې چې هیڅ خوند یې هم نه کوي. بیا نیم ساعت بعد دا یو رولنما یو شی راکړي چې دا له یو څه د ګزاري و. او د دې سره د کوفي په نوم یو ترخه اړیره راکړه چې یو 2 غوړپه مې وکړله، نور مې ټول پرېښول. زه او خپل فلم شروع کتی مو. د خوراک د خوا بیخي هېڅ خوند یې ونه کړ. او اوس 15 ساعته پوره سوي دي موږ د پرواز دا چې موږ په هوا کې او دا وخت زه د سعودي په مځکه کې یم. تاسې خپله وینئ تاریکه سوې ده او بیخي ایرپورټ ته رانږدې یو. والا کښته کېږو
او یو ګوړی بعده داسې نیم ساعت بعده به زه د ریاض په ایرپورټ کې یم. سعودي داسې د لوړه څخه وګورئ، ښه ریاض ښار یې ښه غټ و، ښه خوند یې کوي، خالي موټران معلومیږي. توره شپه ده خو ورته اراده و نیت مې سو که ژوند و انشاءالله ورته راځو به. دا د ریاض ښار دی، نظارې و منظرې تاسو خپله راسره وینئ چې غټ ښار معلومېدی او پاک ښار معلومېدی، د لوړه څخه ډېر ښه خوند راکوي. دا چې بیا د نږدې څه ورسو معلومات پرې راته وسي. اوس بالکل ایرپورټ ته نږدې یو چې داسې په 15 یا 10 منټه کې به زموږ طیاره ښکته سي او بیا به موږ د سعودي په مځکه کې وجود ولرو. دا دې په خیر راورسېدلو الحمدلله. او دا زما په خیال د جاسه سیده ایرپورټ ته نه ځو، د دې جاسه موږ ښکته کوي، په بس کې موږ کښېنوي، بیا چې موږ د ایرپورټ کوم کونج ته ځو یا چیرې چې باید موږ ولاړ سو نو بس به مو تر هغه ځایه پورې رسوي. خیر په دغه بهانه به د دې ځای هوا هم وګورو چې څنګه هوا یې ده. د طیارې سې بس ته وخېجولو، دا بس مو بیایي تر ایرپورټه. ایرپورټ خو هغه مو چیرې چې کښته سو موږ چې کوم د ایرپورټ کوم کونج ته ځو دا بس به مو تر هغه کونجه ورسي. ویلکم ټو دوحه ایرپورټ. دا چې زما کنکشن فلایټ دی اسلام آباد لپاره او 7 ساعته مې دلته سټې ده. نو زه په دا 7 ساعت کې دلې راوګرځم، لمونځ به وکړو، د خوراک یو ځای به پیدا کړو او دا ایرپورټ به ایکسپلور کړو. دا د ریاض ایرپورټ ډیوټي فری ده چې دې خواته د اود پرفیوم سیکشن دی. دا چې پراته دي دا ګرده اود پرفیوم دی او په دې کې ما یو ګرد مې وکتله په وار سره، لیکن د دې چې کم بوی و کم خوند دی آها دغه د کافي داسې د لرګي و د کافي رقم مکس بویان کې ډېر مې خوښ سو بې حده. حالانکې زما داسې اود مې داسې خاص نه خوښېږي ځکه چې په لندن کې په نورو مختص وي. اول وار و چې اود مې خوښ سو او یو دانه مې رانیوی. نو هر وخت کې رانیسي ما خوښ سو. ګوره دا چا به جلا طبیعتونه زما سره یو دانه هغه دی را سره دی. ګورم شاید بل شی مې هم خوښ سي. دغه نوم یې په یاد ولري، سموکي کافي او جلا خوندور او شیرین بوی و. پرفیوم خو مو واخیسته، دا چې مخ ته څه وینو او چې شخم د ګردو اپډیټ به درکړم. فلحال د وږي احساس راته کېږي. نو وربسو KFC مکډونل خو د لیسته چې ستا د دې برینډ دی البیک کوم هغه پیدا کړي هغه ته به ورسو ریویو به پر درکړو. عرب سټایل د چای دپاره د ناستې ځای ما به خیال اوس بند دی. سهار وختي ناشته مشته پر وکړه، اوس خو شپه ده. پوښتنه مې وکړه چې مکډونل یا KFC یا البیک چیرې پیدا کولی شم. وایي ولاړ شه ټرمینل 3 ته. ته چې اوس چیرې یې دا ټرمینل 4 دی. ما لرې دی وایي یو 3 منټه د پښو لاره ده. نو درځئ چې ورسو ویې ګورو، ټرمینل 4 به هم وګورو. مخ پر لوري د ټرمینل 3 پر خوا روان یم. وایي داسې سیده جاو نو پیدا به کې ټرمینل 3 د باندې نو تاریکه ده او دا نه مانه تیاره ولاړه ده. تاسو وینئ چې تیاره ولاړه ده د پرواز دپاره. ما پرواز د ښه ډېر وخت پاته دی، بیخي ډېر وخت پاته دی. نو درځئ چې ولاړ شو ټرمینل 3 در باندې ووینو. دغه شان یې نری دی دا الیویټر د لندن دا پراخې 3 کسان خو څنګ در څنګ پکښې تللی شي. ټرولۍ به و هغه به چا د ځان سره کشولی شوی. دلته بس د هغو نه دی چې زه پکښې روان یم. یو بسته مې په ځان پسې کړې ده. تاسو ټرمینل 3 اربیک مې پیدا نه کړي، البیک دی که چش دی نور په ما کې مې انرژي نشته چې پسې وګرځم. بس دا KFC ده، هغه برګر کینګ دی، زه به ورسم KFC ته. KFC خو مې راواخیستله والا ما چې د لندن ده نه د نور ځایو ده مې ډېره خوښېږي. دلته ما اسد بای مشوره راکړو هلته KFC ټرای کړه. نو هغه دا چکن یې ما داسې بل رقم معلوم شو، خوند یې نه کوي را. نو وبیا ګورو چې څنګه کار وړي. نو بې حده وږی یم، ډېر ټینګ وږی یم.
وخو مې خوړه الله دې نسي ناراضه ریویو به پر درکړم یو داسې بېکاره خپلې پیسې مې ارمان کړلې ته دا وګوره دا چکن دی دا اوس څنګه چکن دی اسد بای خوا دې راوګرځه چې تا ماته سجیشن راکوي دا لکه زما چې د خوا راوګرځول چپس مې وخوړله نه برګر مې وخوړ بس دا مې دا دي پرېښول ما مې د سر یو څو پوسټونه ځینې راټول کړل نور نو نه په ارزېدی ارمان مې خپلې پیسې نو دا اوس زما برګر چې ما وخوړې ارمان مې خپلې پیسې سوې خو خیر وږې ومه چاره مې نه درلوده چې بیخي امید راته راخیستې وې پیسې پر تللې وې نو خوړله به مې او ایرپورټ کوچنی ایرپورټ دی چې سره وګرځې راوګرځې ولا ختم نو زه اوس په ټرمینل 3 کې یم بېرته به ځان ټرمینل 4 ته ورسوم 4 ساعته لا پاته دي تر 2 بجو پورې نو د 4 ساعتو پورې زه به ځلې د اغست یوې خوا او بلې خوا ته ګرځم نو بس برګر مشوره به درکړم چې رالاست ریاض ایرپورټ ته KFC ته بیخي ورنسي او دغه معنی کې پیدا البیک معنی کې پیدا البیک نو دا دی د ریاض ایرپورټ اښه ما تر اوسه خپله کیسه نه ده کړې چې زه چیرې ځم او دا سفر به مې څو ورځې وخت ونیسي دا چې دی دا د نن ورځې بلوګ خو دغسې معلوماتي بلوګ و چې تاسو خبر کړمه چې زما سفر دا دی کېږي او دا سفر به یوې میاشتې وخت ونیسي د 4 هفتو سفر به ریاض ته خو راله دلته خو صرف سټې وه د 7 ساعتو دا د دې بعده به ځم اسلام آباد ته اسلام آباد کې به څخه بیا ځم کوټې ته او د کوټې څخه به بیا ولاړ شم انشاءالله وکندار ته که د رب رضا وه الله دې خیر راپېښ کړي او پېښه دې مو الله وساتي نو په هفته کې به انشاءالله 1-2 ولاګونه اپلوډېږي او سم خوندور ولاګونه به جوړوم سم ایډیټ به ورکوم نن زه ستړی وم یو خو مې تېره شپه خوب نه و کړی بل سفر هم څوک خسته کې نو دا صرف معلوماتي ولاګ و او دا ولاګ به زه پر دغه ځای ختم کړم بل ولاګ به دغه ځای څخه بیا د اسلام آباد تر ایرپورټ سي او دغسې به هر هفته 1 یا 2 ولاګونه اپلوډېږي ډېر سسته چې ووینئ او ډېر ساعت مو راسره تېرېږي نو تر بله ولاګه پورې ښه وخت ولري او که مو چینل نه سبسکرایب کړي سبسکرایب یې کړئ انشاءالله ډېر ساعت به مو راسره تېر شي وینو به بیا په بل ولاګ کې د بل ولاګ پورې د الله په امان